سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر. صحیح ذکر کوا. چې چا د منځه نه وروستو 33 پیرې سبحان الله ووي، وحمد الله 33 او 33 پیرې الحمد لله ووي، وكبر الله 33 او 33 پیرې الله اکبر ووي، فتلك 99، نو دا ټول شو 99. یو کم سل شو 33 او 33. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. وقال تمام 100 او السلام دیسی پورا کی، ذکر چی 99 شو ذکر، سلام دی اسر دا ذکر کی. لا الہ الا اللہ وحده، نشتی حقدار دا بندگی مگر اللہ دے یوازی دے. لا شریک له، شریک ورسر نشتی. له الملک، خاص اغل رب چاید. او دا کم اولنی طبعی چری دی کتاب دا اولنی نسخه بای کی دا سهو پکشتی غلطی چری دی ترجمه پکی نشتی له الملک. بدویمه کم طبعی چرا غلی کم ملگرو سا چانیوی دا بای کی شتی بکی نشتی شتی بکی. زڑکی زڑ چا سر شتی بکی نشتی بکی. له الملک، خاص غلر باچائی دا، وله الحمد او خاص غلر دا کمال صفتونه دی، وهو على كل شيء قدیر، وغب هر شی باندې قادر دی. منځنه بعد تا دا ذکر ہوئی سدی لگزان ستڑے کی خیر دی جواب راکی نا 33 پیری سبحان اللہ، 33 پیری الحمدللہ، 33 پیری اللہ اکبر، او بیا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا سلش غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، دا دی انسان طول گناہونه به معاف کړی شي اگر که د سمندر د زگ په مقدار ولی نه، اگر که د سمندر د زگ په مقدار ولی نه. او موږ د دې په ځای په نورو طریقو کې ورخته دا لا پرېږده. د جومات نه بعد منډه مونځ ختم شو که نه، یو بس په دې دروازو سم یول جوړي ته به جیل کې خلک بلو. که تعدید هم ده، که کار دیم دی، دا ورد په کور کې پوره که، په لاره کې پوره که، په دکان کې پوره که، په جومات کې پوره که، خو مې پرېږده د لوی اجر نه ځان محرومه کړي. د دریاب باندې پس را کم زگ نه وي، د اوبو د پس را زگ جوړ شي، که د دې په اندازه دي ګناهونه رب العالمین یې تباه کړي. او چې ته بیا 15 پیرې دا وې، یعنې 15 منځونه یې ګل، او د هر منځ نه به ته دا ذکر وې، څومره پاک صفا به ګرځي. زه دا خبره دې پورې ته کوم ګوره، که قیامت پر ورځ الله موږ له عذاب را کوي، دا به د الله ظلم وي که انصاف وي؟ ولې به انصاف وي؟ یعنې ډېرې موقع را کړي، نور تعالی الله کومه موقع درکړي؟ تا ته دا پیسې تا نه وغوښتي دلته، حالانکې دا پیسې هم داغه دي ګوره، خو که پیسې دنه وغواړي نو په هغې کې ځان له ګډوډ شي، شنه خوله د به راماته شي چې دا خبره د پیسو روانه شو. ښه دلته یې دنه پیسې هم نه دي غوښتلي، بچی درته ویلی چې قربان که، دا هم داغه دي، د انسانان داغه بندګان دي. که بچی دنه وغواړي هم هغه هم داغه بنده دی، ځمکه یې دنه غوښتلې ده. په ځمکه که په یو انچ باندې خو موږ ټول خاندان وژنو، چې ځمکه رانه وغوښته هغه به بله مسله شي. 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله، 33 پیرې الله اکبر، سلام ورسره دغه لا اله الا الله الی اخره، او ګناهونه د ټول بخښي. چې دا هم موږ نه کوو نو نور به موږ یعنې څه ته بیا ځان تیار ساتو. لاندې وایي چې دویمه طریقه دا نه دي وایي چې اووم ذکر څه وایي، څه مطلب شو دویمه طریقه؟ نه، معنی دا چې دا سبحان الله الحمدلله الله اکبر د دې ډېرې طریقې راغلي، او دا درته یقیني ویم، دا مې ګمان نه دی
چې تاسو کې اکثر دا به اول پیره اوري او که چا ته دلته یادې مي نو دا به زما ګمان دی انشاءالله چې زما نه به چاته درس نیم کې اورېدلي دا مونږ مشکات کې هم بیان کړي دي او بلوغ المرام درسونو کې هم بیان کړي سوالاتو جواباتو کې هم بیان شوي عام هم دي چې ته حدیث نیم مخې ته راغلی وایي دویمه طریقه سبحان الله 15 شپېرې الحمدلله 15 شپېرې الله اکبر 15 شپېرې لا اله الا الله 15 شپېرې ټول څو شو سل دا روایت امام نسائی راوړی اوس که ته دا غواړې داسې وویلی شي سبحان الله 15 شپېرې ووایه بیا الحمدلله بیا الله اکبر بیا لا اله الا الله او هر یو 15 شپېرې جدا جدا ووایه ته داسې وویلی شي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا 15 شپېرې ووایه ټول سل شو او دغه شان د دې نه مخکې دا ذکر چې دغه هم داسې ده یعنې که سبحان الله ته درې شپېرې ځان له وې الحمدلله ځان له الله اکبر ځان له صحیح دي که درې وړاندې سبحان الله الحمدلله الله اکبر سبحان الله الحمدلله الله اکبر هم صحیح دي خو غوره دا چې درې شپېرې او ترتیب بیا دغه حدیث کې دغه دی سبحان الله الحمدلله الله اکبر خو که څوک الله اکبر مخکې کي بیا بس الحمدلله ووایي بیا سبحان الله ووایي یا الحمدلله مخکې کي سبحان الله وروسته کي دغه څه حرج نشته خو څومره چې په حدیث باندې پوره عمل کېږي نو هغه څه دي هغه غوره دي درېیمه طریقه سبحان الله 3 شپېرې الحمدلله 3 شپېرې الله اکبر 4 شپېرې او دا حدیث امام مسلم راوړی دی نو دا هم ټول سل شو څلورمه طریقه سبحان الله 3 شپېرې الحمدلله 3 شپېرې الله اکبر 3 شپېرې دا حدیث هم صحیح مسلم کې دی ټول څه شو یو کم سل پنځمه طریقه سبحان الله 11 شپېرې الحمدلله 11 شپېرې الله اکبر 11 شپېرې دا روایت هم صحیح مسلم کې شته ټول څو شو 3 شپېرې شپږمه طریقه سبحان الله 10 شپېرې الحمدلله 10 شپېرې الله اکبر 10 شپېرې ټول څو شو 10 دا روایت امام بخاري رحمه الله راوړی سړی به چې نوي مسلې دي به نوي دي ما زه خو درته حواله هم ښیم امام بخاري راوړی امام مسلم راوړی کې حدیث دی نوي ستا دپاره دي ته کوی کې دننه پروت دی دین د زده کولو خو یا کوشش نه دی کړی او که دی کړی دی یو مولا 2 مولیانو پورې نښتی اوس که هغو ته یاده ده یو ډېره ښه ده او که هغو ته نه یاده یا هغه نشتي په دین کې نشتي ولې ځکه زه مولوي صاحب ته نه دی یاد او ځکه زمونږ خلک وایي دومره غټ مولا هغه ته به نه یاده دې ټکي موږ ګډوډ کړي وو او دومره غټ مولا کیدی شي هغه ته نه یاده انسان دی که د صحابه کرامو ته وګوره د امت ته علما د هغوی نه بعد چې څومره د هغوی ته رسي په علم کې نه رسي بلکې دوی ته د علم د هغوی نه راغلی په صحابه کرامو کې ډېر صحابه کرام داسې دي چې د هغوی نه یو مسله نیمه به یېره وه ابو ته بل ملګري را یاده کړه یا یو مسله کې به اجتهادي خطا به تېر شو وروسته به ورته دلیل معلوم شو نو چې صحابه کرامو باندې دا حالات راتلی شي په یو عالم باندې د امت بل باندې نشي راتلی بیا غټ علما خو پرېږده زما استاد کلي په مولوي صاحب باندې نشي راتلی چې هغه اکثر قاریم نه پوره قرآن ولا صحیح نه ورځي دنه مسله نشي هېرېدی وله وایي د دونه دومره غټ مولا او ځکه ما تاسو ته ویلو الشیخ العلامه عبدالسلام الرستمي رحمه الله هغه یو بیان ما اورېدو ما یو کس سره خبره کوله چې ګوره دا مسله داسې ده وایي چې زموږ مولوي صاحب هغه نه به هغه نه ده بیان کړی ما ورته وایي صحیح ده هغه ته به یاده نه وه به خطا شو وایي زموږ مولوي صاحب هم ډېره غټ مولا دی
وی ما ورته چې د بدن نه غټ درته نه یم، ته به د بدن نه غټ وي، علم کې غټ دی که نه دی؟ او که علم کې هم غټ شي هیر په انسان باندې راځي. نو اوس دا کتاب چې چا سره یي لاندې ورسره حوالې شتي که نه؟ شتي به کې حدیث نمبر به کې شتي که نه؟ ښه مطمئن ګرځه زړور چې کله سره دلیل وي، او په دې عبادت به دې مطمئن یې، خوند به دله در کوي. ولې؟ ته په رڼا کې لګیا یې چې او زه چې دا کوم کار کوم دا د پیغمبر نه ثابت دی، دا د صحابه کرامو نه ثابت دی. زه اوس تا ته دا ووایم چې مانځه نه بعد یا حیو یا قیوم دا به سل پیرې وي. او بیا ته ووایي چې دلیل. اول خو زموږ خلک دلیل مطالبه نه کوي، مولوي صاحب ویلي صحیح ده، خو دلیل ته وغوښتو ما تا ته دا ووایي چې کتابونو دا مسله راغستې ده، کتابونو راغستې ده. ګرځه اوس که زه د مانځه نه به شروع کوم چې یا حیو یا قیوم یا حیو، زړه مې که چېرته دلیل سره عادت یې ماله څوک چې نه دی عادت هغه ته دا دغه نه راځي، خو چې دلیل سره عادت بیا به زما دا زړه دغه چې یاره چې دا به ګوره کوم کتاب دا مسله راغستي. چې ته وګورې هغه بازار کې ګاډۍ خرڅېږي بهی که واړه واړه کتابونه یي، اکثر پې چا چې لیکلي د هغه نوم پې هم نه او چې شی به کې ورچو هغه کتاب دا ذکر راغستی دی، نه یې سر شتي نه یې خپې شتي. نو چې کله درته د عبادت دلیل معلومي که نه، نو عبادت څه کوي؟ خوند کوي، مزه کوي. دا اوس څو طریقې شوې، غوره طریقه او سنت طریقه دا ده چې په ګوتو باندې به ذکر کوي. او حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی رأیت النبي صلی الله علیه وسلم یعقد التسبیح، یو روایت کې ورسره دا زیادت دی بیمینه، ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی دی چې ذکر یې کوو ښی لاس په ګوتو. یو خو دا مسله راغله چې دا ذکر په دواړو لاسونو په کار دی که په ښی لاس په کار دی. نو ګوره جایز په دواړو دی، یعنې یو سړی په ښی لاس ذکر کوي هم صحیح ده، ورسره په ګز کوي هم صحیح ده، خو غوره دا دی چې صرف یې په ښی لاس کوي. او د هغې دوه وجې دي. یو وجه د هغې دا حدیث دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم خپله طریقه دا ده، او څومره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې ته نږدې دومره پکې خیر دی. ورسېدی. دویم عایشه رضی الله عنها روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر پاک کار، عزتمن کار، صفا کار، د خیر کار په کوم لاس کو؟ او په ښی لاس کو. او د الله ذکر ډېر اوچت عمل دی. نو غوره دا ده چې ذکر ته په ګوتو کې دا د ښی لاس په ګوتو باندې کوه، او که څوک یې په ګس وکړي څه حرج پکې نشته، هغې له راځو. که څوک یې په ګس وکړي څه حرج پکې نشته، او غوره دا دی چې په ښی باندې وکړي. بیا د دې طریقه څه ده؟ نو بعض علما دې طریقه دا ښیي چې دا عقده شوه، بیا دا شوه، درېیمه داسې او داسې چې را ګوته داسې راته کېږي داسې کولاوې دا لکه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، پنځه پیرې شو، بیا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لس پیرې شو. دا طریقه هم کولی شي. او که یو ګوته باندې درې ذکره کړي چې دې کې درې بنده دي دا هم صحیح دي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا هم صحیح دي. نو په یو لاس کې څو شو؟ پنځلس. چې کوم درته اسان یې هغه کوه، په دې کې سختي نشته، دې کې خبره پراخه ده. دلته یو اهمه مسله هغه دا ده چې دې کې اطمینان او سکون دا نن سبا ورک شوی دی. یعنې ګوره عام چې کوم ذکر مو کوو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا څه شی الله اکبر 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 الله اکبر، عام دا طریقه ده. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، او ډزه منډه ته الله یادې که څه کې سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر، صحیح ذکر کوه. دې ته ما ډېر وخت نه ما سوچ کړی چې زه دا کسان وینم که نه،
خوا او شا کې یا سلام وګرځوم د خلکو ته ګور زما خو نظر به او څو سیکنډ په څه ختم شي لږ خو لږ ورسره بړي کو حتی الله یادې سبحان الله یعنی الله پاک دی د هر عیب نه پارامي ووایه الله اکبر الله لوی دی د هر څه نه پارامي ووایه الحمدلله د الله دپاره ټول د کمال صفتونه ښه پارامي ووایه ته الله یادې او دې کې چې څومره وخت ولګي غوره ده لکه څنګه چې دنیوي خبرو کې ته وخت لګوي او د یو ملګري سره پالتو ټلیفون به وکړي نن سبا خو دا ایمو وټساپ یې راوتي دي ټلیفونونه والم ډېر شوي دي چې دا پې لږ د پیسو دی شي بیا ډېره مزه کوي ټرت ته ور سړی به ټلیفون یاره بھائی چې ستا تپوس وکړم فری ایمو وي که نو بیا به دی لږ غوږ کې به دا شی پروت وي د خلکو نه دی انګریزانو زموږ نه سم لیوني جوړ کړي په دې غوږ کې به دا شی پروت وي او ځان سره به لګیا په روډ ته به چې د لیونۍ ځان سره خبرې کوي ګاډي کې به او دقه بس لګیا وي او کار کې لګیا وي په کټ کې هم لګیا وي ښځې سره بچو سره ملګرو سره یعنې زه یم چې د ده په عملنامه کې به څه لیکلی کېږي دی غریب سهار نه ماښام پورې دی لیکي چې کله د الله د یادولو ټیم راشي الحمدلله 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 په حرام خیر دی که ټیم دی نه وایي ذکر خو سم ذکر یو دا مسله دا صحیح ده که نه ده تاسو به ښه خلک یې تاسو به دا صحیح کوئ خفه نه شئ تاسو به دغه په ارام والا ذکر کوئ خو ما ډېر لیدلي چې هغه دا ذکر دقه شان کوي الحمدلله 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 او چې اواز ورسره تیز کړي بیا له لږ رو کېږي او چې پټ پټ وي بیا خو له منډه سم سپیډې ورکړئ او دا راته چې کومه خبره ته کوم عملي کوئ په تاسو حجت قایمي ما تېر شوي درس کې ویلو فرض مانځه نه بعد ذکر په زوره ما اورېدلی نه تاسو نه موږ وایو په زوره به وي او بیا ما ډېر لیدلي نه نو دا عملي کول غواړي دا نه چې داسې مسله اورم او ورته خوشحاله چې څه اوري په هغې به عمل کې